نبوي سيرت يا من يحب المصطفى محمدا ومن مشى على هداه واقتدى أهديك د نبوي اخلاق زده کړه پرې عمل او تر نورې رسول د هر مؤمن مسؤلیت دی. زموږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم له خوږ ژونده خبر یی. هغه مبارک په ماشومتوب ځوانۍ او پاخه عمر کې څنګه ژوند کړی. ولی ټوله دنیا کې تر ټولو ګران او محترم دی. د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د ژوند خوږې کیسې، ټولنه کې ژوند، د کفارو پر وړاندې مبارزه او جهاد او د مبارک د لوړ شخصیت نور اړخونه ټول په نبوي سیرت خپرونه کې اوریدلی شئ. نبوي سیرت هر شنبه او دوشنبه ماسپښین په 1 بجه او تکرار یک شنبه او سه شنبه په همدې وخت له هوریت رادیو نشریږي. نبوي سیرت. وتستمر سلسلة في السيرة المؤصلة قد صبر العباد فكتب الجهاد فشمروا وجدوا رمى النبال سعدوا غزوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد. د هوریت رادیو درنو او معززو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله مند یم چې جوړ او روغ به یاست او د ژوند چارې به په خوښۍ او سلامتیا در باندې تیریږي. د دې یو ځل بیا د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم د خپرونې د وړاندې کولو لپاره زه روحاني ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر سوی یم. هیله مند یم چې د خپرونې د پای تر شیبو زموږ ملتیا وکړئ. درنو او معززو اوریدونکو، په تیره خپرونه کې موږ او تاسو د عربو اجتماعي حالت بیان کړ. په نننۍ خپرونه کې به اقتصادي حالت درته بیان کړو. يزهو به الإسلام في شهر القرآن كالغيث للإنسان. درنو اوریدونکو، د یوې ټولنې اقتصادي حالت د اجتماعي حالت پورې تړلی وي. دا خبره موږ ته هغه وخت ښه په ډاګه کیدای شي چې کله موږ د عربانو د ژوند تیرولو په اسبابو رڼا واچوو. سوداګري د عربو د ژوند تیرولو یوازینۍ او ستره وسیله وه. خو سوداګري هغه وخت ممکنه وه چې کله ټولې لارې په امن کې وي. او دا خبر هم ښکاره ده چې هغه وخت په عربو کې بې له محترمو میاشتو لکه د ذیالقعدې، د ذیالحجې، رجب او محرم څخه بل هیڅ وخت امن نه وه. هغه وخت دوی په صنعتي ډګر کې د نړۍ له نورو ټولو ملکونو شاته وه. د رخت اوبدلو او څرمنو رنګولو ماشینونه د ګوتو په شمیر په یمن، حرا او د شام په شاوخوا سیمو کې موجود وه. خو درنو اوریدونکو، یوه خبره د یادولو وړ ده چې هغه دا چې په عربي وچه کې د کروندې او مالدارۍ بازار ښه ګرم و. یعنې دا دود پکې ښه ډېر او له نورو ښه و. د ژوند ډېرې اړتیاوې یې له دې لارې هم پوره کولې او عربي ښځو به د وړیو څخه اوبدنه کوله. خو بدمرغي دا وه چې هر څه به د جنګونو له امله ډیر ژر له منځه تلل. څومره لاسته راوړنې چې یې درلودې ژر به ختمې سوې. له همدې امله نیستۍ، بېوسۍ، لوږې او د جامو نشتوالي ټوله ټولنه په خپلو منګولو کې نیولې وه چې له امله یې خلکو د آرام ساه نسو اخیستی. في السنة الثانية للهجرة الغالية. اخلاق. د قدر وړ اوریدونکو، دا خبره لمر غوندې ځلانده او له هیڅ چا پټ نه ده چې د جهالت په زمانه کې په خلکو کې ډیر داسې سپک او ناوړه خویونه او رواجونه وه چې روغ عقل یې منلو ته تیار نه وي. خو د یادولو وړ ده چې
دې سره خوا کې ځینې داسې ښکلي عادتونه او سپېڅلي اخلاق هم درلودل چې انسان به یې په کتلو سره حیران سو. موږ د همدغو پاکو او ښو اخلاقو څو نمونې تاسو ته بیانوو. لومړی کرم یا پراخ لاسی. درنو اوریدونکو، دا هغه صفت و چې دوی پکښې له یو بل څخه مخکېوالی کوه او دا یې د ځان لپاره د غوره یوه ستره وسیله ګڼله. دوی په دې باندې دومره زیات فخر کاوه چې د دوی نیمه شاعري په همدې باندې راڅرخي. دوی په دې برخه کې دومره مخکې تللي وه او دومره لوړې مرتبې ته رسېدلي وه که به چېرته په دوی کې له کور څخه د چا کور ته په سخته یخنۍ، بېوسۍ او قحطۍ کې هم کوم میلمه په داسې حالت کې راغلی وای چې د ده په کور کې یوازې یوه اوښه درلوده چې ده او د کور د وګړو د ژوند چاره به پرې روانه وه، خو بیا به هم د ده د میلمه پالنې او سخاوت جذبه په جوش راغله او همدغه اوښه به یې درته حلالوله. دا د دوی د همدې پراخلاصۍ او سخاوت برکت و چې دوی به ډېر غټ، سخت او درانده دیوتونه او تاوانونه کول. دا د دې لپاره چې د خونړۍ جنګونو او بېګناه وینې تویېدنې مخه ونیول سي، او دا د دې دپاره چې د نورو مشرانو او سردارانو په پرتله ځانونه سخیان او د پراخ لاس خاوندان وښیي. قدرمنو اوریدونکو، دا د دوی سخاوت او پراخلاسي وه او دوی د همدې سخاوت له امله شراب هم څښل، یعنی ښه عادت یې ګاڼه. دا شراب څښل یې د دې لپاره نه کوله چې ګوندې شراب څښل دوی لپاره ګټور وه، بلکې د دې لپاره چې شراب څښلو د دوی په ګمان سخاوت زیاتوي، ځکه چې د نشې په حالت کې سړی په ځان نه پوهیږي، نو له همدې امله ورته د مال لګښت کوم دروند او لوی کار نه ښکارېږي. دوی له همدې امله د انګورو ونې ته د سخا ونه ویل او شرابو ته د سخا بچی ویه. في شهر القرآن كالغيث للإنسان وشرعت في الشهر لنا زكاة الفطر. که چیرته سړی د جهالت د زمانې شعري ټولګې او کتابونه راټول کړي نو اندازه لګیږي چې دوی په خپلو شعرونو کې د شرابو ډیره زیاته ستاینه کړې. عنتره بن شداد العباسي د خپلو شعرونو په دیوان کې داسې وایي: داسې شراب چې ډیره اوږده نشه ورکوي، هغه وخت کې مې څښلي وه چې خلکو د غرمې خوب لپاره په نازکو جامو کې آرام کوه. د هغې ژیړې کرښې لرونکي پاک شیشې څخه مې شراب وڅښل چې د پاکوالي سره سره یې بیا هم د ساقي په لاس جال اچول سوی و. زه چې کله شراب وڅښم نو بیا د مال هلاکونکی یم، یعنی بې پروا لګښت کوم. زما شراب حسب او نسب پوره دی، څوک پکښې خبرې نسی کولی او داغ پرې نسته، او زه چې کله له نشې راوځم او په هوش سم نو بیا مې هم په سخاوت کې څه کمی نه راځي. او ای زما مینې، تا ته خو زما عزت او لوړ صفات ښه څرګند او معلوم دي. درنو اوریدونکو، دوی د همدې سخا له امله جواري هم کوله. وجه یې دا وه چې دوی د سخا یوه لاره بلله ده. کوم څه چې به دوی د جوارۍ په لاره کې وګټل او یا به د جوارګرو له تقسیم څخه زیات سو نو هغه به یې پر غریبو خلکو باندې ویشه. دوی ګمان کوه چې دا ښه لاره ده، خو همدا وجه وه چې قرآن کریم د جوارۍ او شرابو د ګټې په اړه فرمایي چې ګناه یې له ګټې زیاته ده، لکه الله عز وجل چې د سورة البقرې په 219 آیت نمبر کې فرمایي: او د شرابو او جوارۍ ګناه له ګټې ډیره سخته او زیاته ده. دوهم، په وعدو وفا کول. عزتمندو اوریدونکو، د دوی یو صفت خو کرم او پراخلاصي وه، دوهم یې وفا کول وه. دوی کې یو ښه عادت دا و چې په وعدو به یې پوره وفا کوله، ځکه چې په وعدو وفا دوی د دین یوه برخه ګڼل. دوی په هر څه کې په وعده باندې وفا کول، که څه هم په دې لاره کې به دوی ځان، بچي، مال او کورنۍ له منځه تله، خو بیا یې هم پرې وفا کوله. دریم، عزت النفس
خپلول، سپک، پست او د ظلم کار نه منل. دا هم د دوی له ښو عادتونو څخه یو و. دا هغه صفت دی چې د همدې له امله په دوی کې شجاعت، غیرت او ژر لمبه کېدو او غوسه کېدو وده او نمو کړې وه. په هغه کوچنۍ خبره به یې تورې او نیزې را وایستلې چې د ملنډو وهلو او سپکوالي بوی به ترې راتی. که څه هم دا خبره به ډېره کوچنۍ وه، خو دوی به یې له امله په خونړیو جګړو لاس پورې کوه. په هر صورت کې به یې جنګ کوه. که څه هم د دې له امله د دوی مال او ځان تباه کېده، خو بیا هم چوپ نه پاته کېدل. بدر وبعدها أحد وبعد خندق فعد وخيبر وفتح لمكة يصح حنين قبل ختم. څلورم، هوډ پوره کول. دوی به چې کله د یو داسې کار هوډ وکړ چې د دوی په ګمان دغه کار به د دوی لپاره د عزت او دبدبې لامل کېده، نو دا کار به یې د سر په بدل هم کوه او هیڅ شي یې مخه نه سو نیولی. پنځم، مهرباني، زغم، ژور فکر او غور. درنو اوریدونکو، دا هم د دوی ښه صفتونه وه، خو د دوی زړورتیا او دا چې ژر به یې جنګ کوه، نو دغو فتنو دوی دومره د خپلو وړانګو لاندې راویستلي وه چې مذکوره صفات به پکې تیت او کم سوله. شپږم، سادگی. د عربو ژوند ډیر ساده او کوچانی و. د تمدن د چلونو له ککړتیا څخه پاک او لرې و. همدغه سادگی و چې له امله یې د دوی په منځ کې صداقت، امانتداري ډیره وه او د ټګۍ او خیانت څخه یې ځانونه لرې ساتلي وه. يدارس القرآن مع جبرائيل كان يحب الاعتكاف عن نومه تجافى. درنو اوریدونکو، موږ په دې پوهیږو چې د عربي وچې جغرافیوي او ستراتیژیک موقعیت د ټولې نړۍ سره د جغرافیوي اړیکو سربیره د خلکو دغه لوړ او له ارزښته ډک اخلاقو چې له امله یې لوی الله عز وجل دغه ولس د رسالت د سترې دندې او د رسالت د ستر پیټې پورته کولو د ټولې انساني ټولنې د مختلفو پرګنو د لارښوونې او دوی د مشرۍ لپاره وړ او مناسب وګڼل. که څه هم د غلوړو صفاتو به کله ناکله دردونکې پیښې هم منځته راوړې، خو همدغه درانه او لوړ صفات و چې له ارزښته ډک وه، چې لږ د اصلاح او سمون وروسته یې بشري ټولنې ته ډېرې ګټې رسولي او اسلام د جوړښت او سمون همدغه لوړ او اوچت کار ترسره کړ. درنو اوریدونکو، که موږ او تاسو ژور فکر او څېړنه وکړو، نو څرګندیږي چې د دوی د وعدې پوره کولو وروسته دویم لوی او لوړ صفت، خوی او خصلت د عزت النفس خپلول او هوډ پوره کول وه. ځکه دا هیڅ امکان نه لري چې د اوسپنیز هوډ او کلکې ارادې پرته دي د شر او فساد ریښې له بیخه وایستل سي او د دې پر ځای د خیر نظام، د عدل او انصاف په ستنو ودرول سي. قدرمنو اوریدونکو، د جهالت د زمانې نور ښه صفات هم سته، خو د ټولو ذکر کول زموږ لپاره په دې خپرونه کې امکان نه لري او زموږ مقصد هم همدا نه دی. بس همدومره به انشاءالله بسنه کوي. صام النبي بالعدد 9 أعوام تعد ودأبه الصيام والجود والقيام. درنو او عزتمندو اوریدونکو، د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نسب او کورنۍ به واورو. عن نومه تجافى يحب الاعتكاف عن نومه تجافى عن نومه تجافى. معزز اوریدونکو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک کورنۍ د نیکه هاشم بن عبد مناف په نسبت سره په هاشمي کورنۍ مشهوره سوې ده. نو مناسبه دا ده چې د هاشم او د هغه څخه وروسته افرادو ژوند ته په لنډه توګه کتنه وکړو. وعرفت غزوات يرى بها الثبات 7 هي المشتهرة لدى قتال الكفرة.
هاشم. درنو اوریدونکو موږ مخکې دا خبره کړې چې کله د بني عبد مناف او بني عبدالدار له لانجې وروسته د دوی ترمنځ روغه جوړه وسوه نو د حاجانو پالل او هغوی ته اوبه ورکول د دوی دنده سوه. هاشم د ډیر لوی عزت او نوم خاوند و. هاشم شتمن انسان و. دی هغه لومړنی کس دی چې په مکه مکرمه کې د قحطۍ په وخت کې په لومړي ځل میلمنو ته په شوروا کې ډوډۍ ماته کړه او دوی ته یې ورکړه. د ده اصلي نوم عمر دی. هاشم د هشم څخه جوړ دی، د ډوډۍ ماتونکي په معنا دی. نو دا چې د خلکو ته په شوروا کې ډوډۍ ماتوله او هغوی به خوړله نو ځکه په دې نوم مشهور سو. درنو اوریدونکو دا هماغه هاشم دی چې په لومړي ځل یې قریشو ته 2 تجارتي سفرونه یعنی د ژمي او اوړي تجارتي سفرونه برابر کړل. یو شاعر د ده په اړه داسې وایي: عمر هغه کس دی چې خپل نهار قوم ته په سخته وچکالۍ کې او سخته قحطۍ کې په شوروا کې ډوډۍ ماته کړه او په مړه خېټه یې پرې وخوړه او دوی ته د اوړي او ژمي 2 د سفرونو بنسټ کښېښود. يحب الاعتكاف عن نومه تجافى عن نومه. عزتمندو اوریدونکو د ده د ژوند یوه مهمه پیښه دا وه چې کله دی شام ته د تجارت لپاره ولاړ نو د سفر په دوران کې د څه وخت لپاره مدینه منوره کې پاته سو. هلته یې د بني عدي بن نجار په کورنۍ کې د سلمه بنت عمر نومې نجلۍ سره واده وکړ. لږ وخت ورسره مدینه کې و، بیا یې ښځه مدینه کې پاته سوه او دی شام ته ولاړ. د سفر په دوران کې د فلسطین په غزه کې مړ سو. د ده له مرګه وروسته عبدالمطلب په 1409 میلادي کې پیدا سو. د پیدایښت په وخت کې د سر ځینې ویښته سپین وه، نو له همدې امله یې مور پرې شیبه یعنی بوډا نوم کښېښود. د هاشم نوره کورنۍ پرې خبره نه وه او مور یې د خپل پلار په کور کې د ده روزنه کوله. پایله دا سوه چې دا کوچنی بیا د عبدالمطلب په نوم مشهور سو. درنو اوریدونکو د هاشم 4 زامن وه: اسد، ابو سیفي، نضلته، عبدالمطلب. 5 لورګانې وې: الشفاء، خالده، ضعیفه، رقیه او جنت. دوهم عبدالمطلب او مطلب. مخکې مو وویل چې د هاشم له مرګ وروسته د حاجانو ته اوبه ورکولو دنده د ده د ورور مطلب په غاړه وه. مطلب هم په قوم کې منل سوی او نیک سړی و. خبره یې منل کېده او هیڅ خبره یې ځمکې ته نه غورځول کېده. دا چې د ډیر سخاوت او پراخ لاس خاوند و نو له همدې امله په قوم کې په سخي مشهور و. شیبه یعنی عبدالمطلب چې د 10 یا 12 کلونو سو نو مطلب خبر سو چې مدینه منوره کې یې وراره دی. نو په همدې هوډ په آس باندې سپور سو او یثرب ته ولاړ چې وراره راوړي. کله چې د مدینې په کوڅو کې خپل وراره شیبه ولید نو سترګې یې له اوښکو ډکې سوې. په نمجنو سترګو یې ورته وکتل او هغه څخه یې وغوښتل چې د ده سره مکې ته ولاړ سي. وراره یې ورته وویل: سمه ده، خو زه د مور له اجازې پرته نسم کولی چې ولاړ سم. مطلب د شیبه مور یعنی خپلې ورېندارې ته ورغی او د وراره د وړلو غوښتنه یې ورڅخه وکړه. خو د شیبه مور له دې انکار وکړ. مطلب وویل: ورېندارې، دا ځوان د دې لپاره وړم چې د خپل پلار پاچاهي یعنی مشري او ځمکه سنبال کړي او د الله عز وجل د کور یعنی کعبې ساتنه او پالنه وکړي. د ده د دې خبرې په اورېدو سره د شیبه مور خوشحاله سوه او شیبه ته یې اجازه ورکړه چې له کاکا سره مکې مکرمې ته ولاړ سي. مطلب خپل وراره ځان پسې په آس یا اوښ شاته کښېنوه او مکې مکرمې ته روان سوه. مکې ته چې ورسېد خلکو دوی ولیدل نو ویې ویل: دا د مطلب غلام دی او مطلب د خپل غلام سره راغی. مطلب وویل: هلاک نسی، دا زما غلام نه بلکې زما وراره او د هاشم زوی شیبه دی.
له همدې امله شیبه په عبدالمطلب مشهور سو. مكتي كما النبي قد أحب وكان في شهر رجب وفرض الصيام يزهو به الإسلام. درنو اوریدونکو، شیبه په همدې ترتیب د خپل کاکا په کور کې اوسېده او په ښه شکل یې پالنه او روزنه کېدل. پایله دا سوه چې مطلب د یمن په خاوره ردمان نومي ځای کې مړ سو او د ده له مړینې وروسته د ټولو چارو مشري عبدالمطلب یعنی شیبه په لاس کې واخیستله او د خپلو نیکونو په څیر یې د خپل قوم خدمت ته ملا وتړله. عبدالمطلب په نیکنامۍ کې دومره لوړې مرتبې ته ورسید چې دومره نوم یې په نیکونو کې هم چا نه و ګټلی. پایله دا سوه چې د ټول قوم د سترګو تور او د زړونو ټکور سو. درنو اوریدونکو، کله چې مطلب وفات سو نو د ده ورور نوفل د عبدالمطلب په ځمکه د غصب په موخه برید وکړ او ځمکه یې ترې غصب کړه. عبدالمطلب د نوفل په خلاف له قریشو څخه د مرستې غوښتنه وکړه. هغوی وویل دا ستاسو کورنۍ مسئله ده، موږ پکښې څه کار نه لرو. له دې وروسته عبدالمطلب خپلې ماماګانۍ بني نجار ته ځینې شعرونه ولیکل او له هغوی یې مرسته وغوښتله. د عبدالمطلب ماما ابو سعد بن عدي د اتیا ځوانانو سره د ملاتړ په توګه مکې ته راغی او ابتح نومي ځای کې یې واړول. عبدالمطلب د خپل ماما مخې ته د شراغلاس لپاره ورغی او له هغه یې غوښتنه وکړه چې د ده سره کور ته ولاړ سي. هغه ورسره ونه منل او ویې ویل نه، قسم په الله زه باید لومړی له نوفل سره خبره پاکه کړم. دا خبره یې وکړه او بیا د نوفل په طرف لاړی. نوفل دې وخت کې د مکې د سپین ږیرو سره د مکې په حتیم کې ناست و. ابو سعد خپله توره له تیکې راویستله او ویې ویل زما دې د کعبې په رب قسم وي که زما خوريي ته خپله ځمکه او مال ور نه کړې نو په دې توره به دې سر غوڅ کړم. نوفل وویل سمه ده، مال یې بیرته ورکوم. ابو سعد پرې د مکې سپین ږیري شاهدان کړل. 3 ورځې مکې مکرمه کې له خپل خوريي عبدالمطلب سره پاتې سو، عمره یې ادا کړه او بیرته مدینې ته ولاړ. درنو اوریدونکو، دا پیښه چې وسوه نو له دې وروسته نوفل د بني عبد شمس بن عبد مناف سره د بني هاشمو په خلاف د ملاتړ او یووالي تړون لاسلیک کړ. بل پلو ته چې کله خزاعه او عبدالمطلب سره د بني نجار ملاتړ ولید نو ویې ویل عبدالمطلب زموږ داسې لمسی دی لکه څنګه چې د بني نجارو لمسی دی او موږ د ده د ملاتړ ډیر حق لرو او په موږ هم د ملاتړ ډیر حق لري. درنو اوریدونکو، دا اړیکه له دې امله وه چې د عبد مناف مور د خزاعه څخه وه. له همدې امله خزاعه دارالندوې ته ولاړل او د بني عبد شمس او نوفل په خلاف یې له بني هاشمو سره د ملاتړ تړون لاسلیک کړ. دا هغه تړون درنو اوریدونکو چې په اسلامي دور کې د مکې د فتح مهم لامل سو. تفصیل به انشاءالله وروسته راسي. بدر وبعدها أحد وبعد خندق. د کعبې شریفې په اړه عبدالمطلب له 2 پیښو سره مخ سو. یوې د زمزم او بلې د اصحاب پیل پیښه وه. لومړی د زمزم پیښه. د دې پیښې لنډه کیسه په دې ډول ده چې عبدالمطلب څو ځله په پرله پسې توګه خوب ولید چې د زمزم د چینې د کیندنې امر ورته کیږي. په خوب کې ورته هغه ځای هم په ګوته سو چیرې چې د زمزم چینه وه. کله چې له خوبه ویښ سو نو کولنګ او بیلچه یې له ځان سره واخیستل او د زمزم چینې په کینولو یې پیل وکړ. د چینې کیندنې په وخت کې ورته هغه شیان په مخه ورغلل کوم چې جرهمیانو د چینې بندولو او پټولو په وخت کې دلته ښخ کړي وه، چې عبارت و له تورو، زغرو او د سرو زرو له 2 هوسیو څخه. تورې یې د کعبې شریفې په دروازه کې وټومبلې او 2 هوسۍ هم په دروازه کې کښېښودلې او له دې وروسته یې حاجانو ته د زمزم اوبو ورکولو سلسله شروع کړه. درنو اوریدونکو، کله چې د زمزم چینه ښکاره سوه نو نورو قریشو هم وغوښتله چې له ده سره د چینې په کیندلو کې مرسته وکړي
او دوی ته هم برخه ورکړي، ځکه د زمزم چینی کیندلو په وخت کې عبدالمطلب سره د ده یو زوی حارث هم و. خو عبدالمطلب د دوی غوښتنه ونه منله او دوی ته یې وویل چې دا یوازې زما کار دی. خو قریش هم په خپله خبره کلک ولاړ وه. لانجه دومره غټه سوه، پایله دا سوه چې د مسلې د حل په موخه د بني سعد قبیلې یوه کاهنې ښځې ته روان سول چې موضوع حل کړي. خو په لاره کې ورته الله عز وجل داسې نښې نښانې وښودې چې له هغې څخه څرګندېدله چې د زمزم کینلو کار یوازې د عبدالمطلب حق دی. همدغه وجه وه چې دوی بیرته راستانه سول او عبدالمطلب همدلته نظر ومنه. که الله تعالی 10 زامن ورکړي او 10 واړه داسې عمر ته ورسیږي چې د ده ملاتړ وکړي، نو یو به خامخا کعبې سره قرباني کړي. حنين قبل ختمها تبوك كي تتمها وقد جرت أحداث. درنو او قدرمنو اوریدونکو، د اصحابي فیل کیسه به هم واورو، خو په بله خپرونه کې. نننۍ خپرونه مو هم دومره وه. تر بیا او بلې خپرونې چې ستاسو په درانه خدمت کې حاضریږو، تاسو پر لوراند او سپېڅلي څښتن سپارو. پاتې شبې مو نیکمرغه. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. وكان في شهر رجب وفرض الصيام يزهو به الإسلام في شهر القرآن كالغيث للإنسان وشرعت في الشهر لنا زكاة الفطر صام النبي بالعدد 9 أعوام تعد. نبوي سيرت. يا من يحب المصطفى محمدا ومن مشى على هداه واقتدى أهديك د نبوي اخلاق زده کړه، پرې عمل او تر نورې رسول د هر مؤمن مسؤلیت دی. زموږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم له خوږ ژونده خبر یی. هغه مبارک په ماشومتوب، ځوانۍ او پاخه عمر کې څنګه ژوند کړی. ولی ټوله دنیا کې تر ټولو ګران او محترم دی. د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د ژوند خوږې کیسې، ټولنه کې ژوند، د کفارو پر وړاندې مبارزه او جهاد او د مبارک د لوړ شخصیت نور اړخونه ټول په نبوي سیرت خپرونه کې اوریدلی شئ. نبوي سیرت هر شنبه او دوشنبه ماسپښین په 1 بجه او تکرار یک شنبه او سه شنبه په همدې وخت له هوریت رادیو نشریږي. نبوي سیرت.